ګردو د پاره یو دم د خیمه مجرب تجربه شوی زبردست عمل لی الله رب العزت په د ګردو ټوله بیماری از زخم دی کانډې دی شګه الله رب العزت په کم دی د قران په وجبانی الله صحت درکې یو عمل د خیم زما عزت مندو ځان سره نوٹ کې دی وخت زه تقریبا هر جمعه ویم چې امت کې بیماری مصیبتونه دا ډیر زیات دي یو عامه بیماری ده او تقریبا زیات خلک په دې بیماری کې مبتلا دي هغه ته وایي د ګردو بیماری دلته یو کس دی داغه دواړه ګردو کار پریخي دي او اکثر خلک د ګردو بیماران دي د ګردو د پاره یو دم د خیمه کچري معمولی تکلیف د ګرده کې دړ راځي شګوي کاني وي نو تعداد لکم دي کداغې نه د بیمارینو عیت زیات وي او تکلیف درد زیات وي نو بیا به تعداد لکشن زیاتول غواړي او که بالکل داسي چې سړی نه پستنو باندې آرام راځي نه په یو څه باندې او دیوی چې الله پاک زما د ګردو دا کانی دا چې کم دی ختم کی زره زره کی او اوزی نو بیا به تعداد زیاتول غواړي د معمولی تکلیف د پاره 333 ځل د قران پاک د لومبنې سپاره آیات ته وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا 74 نمبر آیات سورہ بقرہ لومبنې سپاره وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا آیات با 333 ځل اوی او په دومره اوبو باندې بدم کې چې 24 غنټې دغه اوبو ستا کافی شي په سبا له بیا دم کې 333 مرتبه دا به یو هفته دغه اوبو روزانه 24 غنټو د پاره به بدم کې 333 ځل وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا د معمولی تکلیف د پاره تکلیف زیات دی نو بیا با 555 ځل چې کم دی 555 ځل با د قیاتوي او دومره وبو پیدام کی چې 24 غنټو د پاره ستا کافی شي 24 غنټو نه پس بیا یو هفته بدغه او کنه بالکل درد ډیر زیات دی او بغیر د اپریشن نه ډاکټر وی اپریشن پکار دی نو بیا با 1111 مرتبه دق آیات ہوئے 1111 مرتبہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ 1111 مرتبہ مجرب تجربه شوی زبردست عمل لی الله رب العزت په د ګردو ټوله بیماری از زخم دی کانډې دی شګه الله رب العزت په کم دی د قران په وجبانی الله صحت درکې الله د عمل توفیق راکې الله د ټول بیمارانو له شفا کامله ورکې مردگان د الله پاک وبخي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين